شاعر او کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په نننی بحث کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو. ډاکټر صاحب ستړی مشئ. ډېره مننه امان صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغله. ډاکټر صاحب د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي، لا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نسته. هر څوک، هر شاعر، تقریبا هر شاعر هم نه، خو هغه چې ځانونو ته یو څه وایي شاعران بیا یې په خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي، خو بیا هم ځینې عناصر پکې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي، خو یو څه کم کړي، یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟ د لارنس برن په نامه یو انګریز کتونکی یو شاعر دی، دغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې هومره لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهاني یو مشهور ایرانی کتونکی دی، هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا ده چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلي دي. مثلا فیلسوفانو، دیني عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه فرض کړو چې یوه لویه ماڼۍ ده او د ټولنې مختلفې طبقې په یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا ځکه تاسو زموږ کلاسیکه شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران خوشحال بابا یا پخواني کتونکي شعر تعریفوي، په مغو بنسټونو تعریفوي، په مغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود. خو وروسته شعر نور نوې څانګې ورېښې کوي، داسې یوه ونه د چاره ورځې ور نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه یې نیولې دي. خو بیا هم که موږ د شعر د تعریفونو په تاریخچې باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یو ځای کړي وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنه کې موجوده دی، هغه د افلاطون نظریه ده چې افلاطون په پخوانی فلسفې کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره 4 علتونه وضع کول: یو مادي علت، یو غایې علت، یو صوري یا شکلي علت او یو فایلي علت. مثلا دا میز د زما اوس مخته ښیي، د دې میز مادي علت لرګی دی، د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی؟ دا نجار دی. صوري علت یعنی شکل یې څه شی دی؟ دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري، دا د دې صوري یا شکلي علت دی. او غایې علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو یا لیکل ورباندې وکړو یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایې علت دی. افلاطون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی، او دا که څه هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي و او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کره کتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د دې یو انتقاد دا و چې شعر ډېر د کار شی ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د یو څه شي کافي دی، یو اصل، یو عکس دی. وایي دی د یو سمڅې یا د یوه غار مخې ته ودرېد، سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ و. ویلی چې موږ په دې دنیا کې دغسې یو لکه د غار دننه چې زما سیوری ده. د به ویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما د هغه تصویر کوي، هغه زما کاپي دی. په دې لحاظ شاعران د کاپي کوي او دا دویمه درجه کار دی. او یا په ټیکه بل انتقاد دا و په شاعرۍ کې د اخلاقو بحث نشته، د اخلاقي فیلسوف. او یو بل مسله چې د پریزنټ کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلي علت هم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنکړو، دا د هنر الهه دی چې د تی په خوله کې داسې خبرې ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بدل خلک دي، دوی په خوله ولې داسې ښکلې خبرې راځي.
دي. بیا ورسته د شاګرد رستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعرۍ د فن په نامه یو ډېر مشهور کتاب لري. په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه یې ویلي او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي، خو هغه کاپي چې موږ په کامره کوو یا سیورای او یا عیني کاپي، د شعر کاپي دغسې نه دی. شعر دغسې کاپي کوي چې په پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ور زیاتوي او یو څه کموي. د نوې کاپي چې وي هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی. د دې نه وروسته ډېرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډېرو خلکو د شعر تعریفونه کړي. خو که دا راشو یو وروستی تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډېر دود شوی هغه دا دی چې شعر په فرهنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی. په دې تعریف کې که موږ تاسو د تعریف له اوس په ډېر لوی بحث ورنه جوړېږي. مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی، ژبه راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی. دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم: تخیل دی، عاطفه ده، فکر ده، آهنګ ده او ژبه ده او شکل دي. دغه عناصر ظاهریږي په ژبه کې او ژبه به آهنګینه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او لا نور هم دود شي ورباندې وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلګه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده رباعي ده چې څه بې مطلبه مزلونه نغاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ تاسې د شعر د 4-5 ټول عناصر پکې موندلی شو. د تخیل نه به یې را شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظه کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کېږي. موږ چې څه شی درک کوو د خپلو حواسو د لارې، که اوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو 5 حواسو یا د 6 حواسو په واسطه تړل شوي یو. چې هر څو ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه، د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي، یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کېږي. بیا تخیل را پڅېږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستي دي، کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې. د دې یوه کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګدام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کېږي. تخیل را پڅېږي د دې 2 عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه 2 عناصر سره یو ځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده هغه به د ترکیبي شکل ولري، کټ مټ هغه شی نه دی. بل دا دی چې د عیني پدیدو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوي. مثلا په دې څلوریزه کې چې ما وویل، استاد وایي چې د ژوند د بست هم 2 دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دلته د ژوند بست چې ده د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده ده ذهني یا مجرده پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته. هغه تصور دا دی چې موږ تاسې لومړی نه وو، بیا ژوندي شو، بیا به نیست کېږو. یعنې 3 پړاوونه لري: نیستي، هستي او نیستي. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستي چې دی دا د بست د کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته دی، بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواته نیستي دی. د دې ژوند او د بست د کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دواړه سره یو ځای کول، په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بست، دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ تاسې نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندي شو او بیا به اختیار په دې ژوندي پاتې کېدو کې هم اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟ او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې شته ده، دغه خپله د بوست د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې د انتخاب کړي دي د مایوسۍ په لیک کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز لري. بالکل دا د دې عاطفي برخه ده. او د فکر برخه دا ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوې زاویې نه ورکتلی چې ژوند د شاید چې مجبورن به نوې
مجبورن مژوندای کیږي او مجبورن مزي په دې کې ستاسو اختیار نشته. د آهنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپل د موسیقي انتقالوي مثلا د سیلابه دي په منځ کې یو سکته پکې راځي د مات وزن د دې ته پاتې کیږي چې لکه یو ډیر بوډا او سپینګری سره چې د ژوند ډیرو اوږدو تجربونه ورسته ناست وي او یو کس ته په ستړي څخه خبرې کوي او د سپینګیرو او یا د ډیرو عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیف دي سبندې تکلیف یو موږ په طبابت کې وایو چې هغه یو جمله مکمله نشي ویلای جملې ماتي وایي دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره د بل په شاعر کې ټولو خبره دی د ژبې برخه ته که تاسو راشئ شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو د دې پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي بل ځل په دوه سیلاب کې مطلب دا دی لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی بل دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره آشنا دی د بوس د کلا په اړه موږ تاسو د فتح خان او د رابعه نقل لوسته او د شکل برخه د شکل د مخې شکل دی ته وایي د شعر چې موږ تاسو د قالبونو ور باندې بالکل چې کومه رباعي دی کومه غزل د کومه مصنوي ده دغه شعر د څلورو مصرونو جوړ شوی چې اول دوه مصري سره هم قافیه دي بیا وروسته یو مصر آزاده ده بلکې بیا قافیه ده دي ته په ادبیاتو کې رباعي وایي په ادبي اصناف د عاطفي برخه هغه عاطفه دي ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې هغه غم وي ښادي وي خوشحالي وي سرور وي مایوسي وي بریا وي ماتې وي شکست وي هر څومره د څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي موږ د هغې په مقابل کې عکس العمل ښیو دغه عکس العملونه ټول عواطف دي په دې رباعي کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه چې موږ مجبورن ژوندي کیږو مجبور مړ کیږو هیڅ اختیار نه لرو د دې په اړه یو عکس العمل دی نو که چیرې موږ په هماغه تعریف چې مو وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په آهنګینه ژبه کې رامنځته کیږي یو شعر تعریفوو دغه سي شربلې شو نو فلهذا زموږ استاد د بحثونو لړۍ د همدغه تعریف په اساس ورسته دي بیا په دې عناصر باندې وګد او غزیدلې بحث کوو ډیره مننه ډاکټر صاحب